اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. درنو قدرمنو هیوادوالو ستړي مشئ. د نحو الوادي درس ته ښه راغلاست. درنو قدرمنو هیوادوالو یوه یادونه کوو که چیرې تاسو د نحو الوادي درس په مکمله توګه ګورئ نو زموږ یوټیوب چینل باندې په همدغه نوم باندې باغچه ګل نیازی باندې سرچ کوئ او همالته یې وګورئ. نو ځکه چې دلته ټیک ټاک کې ویډیو زیاته نه کیږي په دې خاطر باندې او نحو الوادي کتاب چې دا د ډېرې زیاتې شرح ته اړتیا لري نو په دې خاطر باندې تاسې کولی شئ مکمله ویډیو هلته وګورئ. راځو موږ قواعد وایو. بسم الله الرحمن الرحیم. قواعد جمع د قاعدې ده. قاعده اساس ته ویل کیږي. هر ژبه ځان ته اساس او قاعده لري. نو موږ لومړی قاعده وایو چې الترکیب الذي يفيد فائده تامه يسمى جمله مفيده ويسمى ايضا كلاما. هغه ترکیب چې یو خاصه او یو تامه مکمله پیدا ورکوي هغې ته موږ مفیده جمله ویلی سو او همدارنګه هغې ته موږ څنګه ویلی شو؟ کلام یا خبرې هم ویلی شو. دویمه قاعدې ته راځو چې جمله مفیده. جمله مفیده موږ ته وایي چې له څه نه جوړه ده. الجملة المفيدة قد تتركب من كلمتين وقد تتركب من أكثر. ومفيدة جمله یا ګټوره جمله کله ځینې وخت د دوه کلمو څخه جوړوي او د ځینې وخت د دوه څخه زیاتو څخه جوړوي. وكل كلمة فيها تعد جزءا منها. و هر کلمه په دغه جملې یوه برخه ګڼل کیږي، د یو جملې یو جز ګڼل کیږي. نو راځو اوس موږ مثالونه وایو. مثالو ته راځو. نو مثالونه به وایو انشاءالله چې بیا نور هم پې ښه پوهیږو. راځو لومړی مثال وایو چې ډیره بخښنه غواړم. لومړی مثال دا چې الامثله معنا مثالونه. الامثله مثال مفرد ده، الامثله جمع ده. لومړی مثال وي البستان جمیل. دا یو مفیده جمله ده. ولې مفیده جمله ده؟ په دې خاطر باندې مفیده جمله ده چې یو ګټوره معنی ورکړه، یو کامله معنی ورکړه. یو سړی وایي چې باغ ښکلی ده. البستان جمیل، باغ ښکلی ده. دویم ته راځو الشمس طالیة. شمس راختلی ده، المر راختلی ده. دا یو مفیده جمله ده کنه. یو سړی درته وایي چې شمس طالیة، مر راختلی ده. دریم شم علی وردة. علی ګل بوی که. دا یو فایدهمنه جمله ده، ګټوره جمله ده. او څلورم ته راځو قطف محمد زهرة. محمد ګل څنګه که وشکو. پنځم یعیش السمک فی الماء. ماهی په اوبو کې ژوند کوي. شپږم یکثر النخیل فی اقلیم مصر. په مصر اقلیم کې نخیل ونې ډېرې زیاتې دي. او اوس بحث ته راځو. بحث موږ وایو واذا تأملنا الترکیب الاول وجدناه يترکب من کلمتين. وایي که چیرې موږ لومړي ترکیب ته وګورو نو دوه کلمو څخه جوړه. لومړی ترکیب څنګه ده؟ البستان جمیل. البستان یوه کلمه ده، جمیل بله کلمه ده. احداهما البستان چې لومړی بستان ده، وثانیه دویم چې ده جمیل، جمیل کلمه ده. فاذا اخذنا کلمه الاولى وحدها. وایي که چیرې موږ لومړی کلمه یوازې واخلو بدون د جمیل نه البستان ووایو نو دغه بستانو کلمه کومه خاصه معنا نه ورکوي. نو مجبوره ده دې خوا ورسره جمیل ووایو چې موږ ته کامله او مکمله او تامه معنا راکي. او فاذا اخذنا كلمه الاولى كچيره منګ لومړی کلمه واخلو وحدها یوازي وهي البستان. بستان لم نفهم الا معنى مفردا. نو منګ مفرد معنا پیژنو، زیات په نه پیګو. لا يكفي للتخاطب. مخاطب کس ته نشو استعمالولای، د مخاطب کس لپاره کفایت نه کوي. وكذلك الحال اذا اخذنا كلمه الثانيه. او کچيره امدارنګ منګ دویمه کلمه واخلو جمیل ويو نو دا هم یوازې کوم خاصه معنا نه ورکي وحدها وهي جميل. ولكن اذا ضممنا احدى الكلمتين
الى الاخرى کچیر منګه وای دواړه کلمې سره یو ځای کو على نحو الذي في ترکیب لسنګ چې په ترکیب کې دی لکه البستان جمیل وقلنا البستان جمیل لکه منګه وای چې با خسته ده فهمنا معناها کاملا نو منګه دلته په مکمله معنا باندې څنګه پوهیږو په مکمله باندې معنا باندې واستفدنا فائده تامه نو موږ ته خاصه فائده راکوي وهي اتصاف البستان بالجمال ځکه موږ یو باغ ته وصف ورکو وصف داسې وصف ورکو چې ډیر ښایسته ده ځکه معنا ورکوي ولذلك يسمى هذا ترکیب جمله مفیده نو ځکه دغه ترکیب ته سوی مفیده جمله یا ګټوره جمله وكل واحده من كلمتين او هر یو کلمه دغه جملې څخه تعد جزء من هذه الجمله دغه جملې یو برخه شمیرل کیږي وهكذا يقال في الامثله الباقيه همدارنګه موږ هم تطبیق کولای شو په نور مثالونو کې وبهذا نرى ان الكلمه وحدها لا تكفي في تخاطب نو په دې سره موږ ویل شو چې اواز کلمه موږ په تخاطب کې یا چاته چې خبرې کو دا کفایت نه کوي وانه لا بد من كلمتين فاكثر لازم خبره ده چې موږ دوه کلمې استعمال کو یا د دوه زیات استعمال کو حتى يستفيد الانسان فائده تامه ترسو پوری او انسان هغه څخه مکمله فائده واخلي واما نحو او اما کلمه نحو چې دا او قم چې دا اجلس تکلم مما ظاهره انه كلمه واحده دغه کلمې چې دی مثلا نحو او قم اجلس تکلم دا ظاهر کې وای موږ ته یو کلمه ښکاری کلمه واحده کافیه فی تخاطب وای دا یوازې کلمه دا په تخاطب کې موږ ته کافی ده ولی قم امر ده قم دلته ضمیر مستتر ده پټ ده قم انت ورسره بله کلمه راغله فليس في الحقيقه بكلمه واحده ځکه دا قم چې دا په حقیقت کې یوه کلمه نه ده وانما هو جمله مرکبه من الكلمات دا جمله د دوه کلمو څخه جوړه ده احداهما لومړی کلمه چې دا ملفوظه لستل کیږي وهي قم هغه قم کلمه ده مثلا والاخرى غیر ملفوظه او دوامه نه لستل کیږي وهي انت ضمیر پکې مستتر ده التي يفهمها السامع من الكلام هغه چې اوریدونکو د خبرو نه پوهیږي و ان لم ينطق بها او کچيره په نطق باندې پونه شي خلاص درس دا شو درنو قدرمن دوستانو چې البستان جمیل چې دا مفیده جمله د دوه کلمو څخه جوړه ده صحیح ده کچيره منګه یو کلمت واخلو نو هغه کومه خاصه معنا نه ورکي منګه چاته نشو ویلې نو لازمه خبره ده چې منګه دوه کلمې سره یو جوړ کړو یو مکمل او مفیده جمله منګ ته پلاس راکي کچيره زو مثلا قم کلمه چې دا په اصل کې امر ده یو چاته وای جیکشه دغه جیکشه یا قم دا یو کلمه ده خو دې په منځ کې یو بله کلمه پټه ده چې تقدیر چې ده انت مثلا قم معنا قم انت ته جیکشه دا په اصل کې د دوه کلمو څخه جوړه ده درنو قدرمنو هیوادوالو دا زمونږ د نن ورځې درس هیله ده چې درس هم خوښ شوی وي درنو قدرمنو هیوادوالو سره همدارنګه دا ویډیو شیر کړئ تر څو هغوی ته هم ورسیږي ډیره زیاته مننه کور مو ودان